حدیث کې راغلی وای د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین یو مالدار انسان راولي چې په دنیا کې همیش د مزو ژوند تیر کړي دي چیرته په دنیا کې د سختي وشپنه د کلی یو غم به نه دی راغلی همیش د مزو ژوندۍ تر کړي او مالدار انسان دی دغه انسان بل رب العالمین راولي ملائکه ته وایي چې دا بوزي جهنم ته به بوزي د رب العالمین په امر باندې دا انسان د جهنم نه بیر وباسي د حساب او د کتاب لپاره الله رب العالمین به بنده ته دسی وایي چې اے بنده هل مر بك نعيم قط د دین مخ کې چیرته تا د مزو ژوندۍ تیر کړي دا چیرته په دنیا کې باندې خوشحالي راغلي ده دا انسان به وایي چې والله ما مر بي نعيم قط قسم بالله چې چیرته ما د خوشحالي ژوندۍ نه تیر کړي چیرته په ما باندې د نعمت نه دی شوی چیرته ما د خوشحالي ژوندۍ نه تیر کړي وجه څه ده د جهنم یو غپا د انسان د دنیا ټولي خوشحالي نه او مزيري ابي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت ورځ به د انسان الله رب العالمین راولي چې په دنیا کې همیش د تکلیفونو ژوندۍ تیر کړي ده قسم غمونه پر انسان باندې تیر شوی دي د بچو غمونه د رزق غم د ګناونو غم قسم غمونه په دې انسان باندې په دنیا کې تیر شوی دي چیرته یو شپه د آرام نه ده کړي د انسان برا وسلی شي الله رب العالمین و ملائکه ته دا انسان جنت ته بوزي ودا انسان و ملائک بوزي جنت کې بس صرف یو چکر ورکی او به راولي الله رب العالمین مخه ته حساب او کتاب لپاره الله رب العالمین به ورته وي چې اے بندا هل مر بك بؤس قط چیرته دنیا کې پتا باندې چې د سخت ورځ راغلي ده چې تکلیف باندې په دنیا کې راغلي ده وای دا بنده به وای چې الله والله ما مر بي بؤس قط قسم بالله چې په دنیا کې ما هیڅ تکلیف نه راغله هیڅ د غم ورځ ما نه دلیدلې د جنت یو چکر انسان د دنیا ټول غمونه یری نو دې دنیا ته پریشان کېدل دي پکار او د دې دنیا فقر ته پریشان کېدل دي پکار ځکه دا دوه ورځې ژوندۍ د دوه ورځې تیریږي ختميږي غم چې د باندې راغی دې ته پریشان کېږم اخرت غم وګرځوا چې اخرت د غم وګرځو دنیا دوه ورځې ژوندۍ ده او تابانه با الله رب العالمین بل باندې احسانات وکي او جنت بل درکینو انسان له پکارداري مسلمان له پکارداري مؤمن له چې د ایمان دعوی کوي چې د خپل نظر په آخرت باندې وګرځي او د دنیا نه تیر شي د دنیا دوه ورځې ژوندۍ ده انسان په پویګم نه تاسو اکثر د سپینګورو نه تاسو کوي دی بتا وای چې دوه ورځې ژوندۍ ده بيخي په انسان پیګی نه تاسو په خپل تیر ژوندۍ باندې سوچ وکړئ د چابا 10 کاله عمر د چابا 40 کاله د دې انسان ته یورز نه معلومیږي چې ما یورز په دې دنیا کې اند تیر کړي دا قرانګي کې مصیبت ده چې صرف 30 بس ير شه ولیکن همت دې په لپاره عقیده نه دي خراب ول پکار عقیده په رب العالمین باندې جوړول پکار